بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، آمین. محترمو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. عزتمندو، نن درته د روژه ماتي په وخت کې یو ډیره خاص او ډیره عالیشانه وظیفه بیانوم چې ډیره طاقتوره او اثر کوونکې وظیفه ده چې د ژوند هر ناممکنه حاجت، هر ناممکنه تمنا او مراد به مو الله جل شانه پوره کړي. د ژوند هر دعا به مو الله جل شانه د ستاسو قبول او منظوره کړي. په زندګۍ کې مو هر جایز ارمان دی، کریم رب به ضرور درته پوره کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل ویزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، زما د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو ولیکئ، دې دپاره چې ما ته حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، که چېرې تاسو د عظیم الشانه او لاجوابه عالیشانه وظیفه د روژه ماتي په وخت کې کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. محترمو، د دې وظیفې اهمیت، د دې طاقت او د دې عظیم شان والی او بیا د روژه ماتي په وخت کې د دعا قبولېدو نه اړوند دی. محترمو، د حضرت موسی علیه السلام او د الله جل شانه ترمنځ کومې خبرې چې شوي دي هغه زه تاسو ته بیانوم. حضرت موسی علیه السلام الله جل شانه سره هم کلام شوی دی. کله چې تاسو دا وورئ، نو تاسو ته به د دې وظیفې اثر او د دې وظیفې طاقت او د دې عالیشان برکاتو نه به تاسو خبر شئ. زما عزتمندو، حضرت موسی علیه السلام چې ډېر جلالی پیغمبر او د الله جل شانه سره د خبرو راز او نیاز فضیلت ورته حاصل دی او د دوی جلال دا د الله جل شانه سره د خبرو په وجه باندې ډیر زیاتو، تر دې چې حضرت عزرائیل علیه السلام چې یو مقربه فرشته ده او ډیر عظیم الشانه او لویه فرشته ده، کله چې حضرت موسی علیه السلام ته راغله او ورته وفرمیل چې زه د ستاسو نه روح اخلم، نو حضرت موسی علیه السلام حضرت عزرائیل علیه السلام له په مخ باندې سپېړه هم ورکړې وه. نو عرض می دا دی چې الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام ته ډیر جلال ورکړو او الله جل شانه سره بار بار هم کلام شوی دی او خبرې ورسره کړې شوې دي. دې سره به حضرت موسی علیه السلام ډیر خوشاله او په اطمینان باندې محسوس کېدلو. نو عرض می دا دی چې الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام ته ډیر جلال ورکړو او الله جل شانه سره بار بار هم کلام شوی دی او خبرې ورسره کړې شوې دي. دې سره به حضرت موسی علیه السلام ډیر خوشاله او په اطمینان باندې و چې کله به الله کریم سره خبرې کولې. العرض، زما عزتمندو، حضرت موسی علیه السلام د الله جل شانه نه تپوس کوي چې اے الله، اے زما ربه، اے زما پروردګاره، زما تا سره خبرې وکړې شوې
په دې مخلوق کې بل څوک داسې نشته چې تا سره خبرې کړې وي او اے الله په دې انسانانو کې څوک بل څوک داسې نشته چې زمانه تا ته ډیر زیات نږدې وي لکه څنګه چې زه تا ته په دې ټولو مخلوقاتو کې زیات نږدې یم نو آیا داسې څوک شته چې تا ته نږدې وي الله جل شانه ورته عرض فرمایلو چې اے حضرت موسی علیه السلام او داسې شته دی چې لتانا ما ته زیات نږدې شي ما ته زیات را قریب شي زما او د ستا په منځ کې چې کله مونږ ملاقات کوو هم کلامي کوو خبرې کوو او یا پردې حایل وي یعنی 70 پردې حایل وي او د هغه کس او زما په منځ کې صرف یو پرده وي نو دې اورېدو سره حضرت موسی علیه السلام حیران شو عرض یې فرمایلو چې یا الله داسې به څوک وي الله جل شانه ورته ارشاد فرمایلو چې هغه به زما په بندګانو کې یو نبی راځي چې هغه به اخیری نبی وي او د هغوی نوم به حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وي د هغه امتیان به اوچې شونډې اوچې جبې وي او د لوږې او د تندې له وجې سترګې به یې پرېوتلې وي او ستړې ستومانه به هم وي او معدې به خالی وي او روژه ماتي لره به ناست وي او د روژه ماتي د ماتولو انتظار بکوي د اذان انتظار بکوي او د الله جل شانه د حکم انتظار بکوي هم دغه وخت کې زما دغه بندګان ماته دومره زیات نږدې دي چې دومره ته ماته نږدې شوی نه ته ماته د اویاو پردو نه اخوا نږدې او د هغوی او زما ترمنځ به صرف یو پرده وي نو زما عزتمندو دا ټیم د روژه ماتي دا وخت دا ډیر قیمتي ټیم دی ډیر قیمتي وخت او ډیر د فضایلو نه ډک او روحاني وخت پکار دی چې مونږه په دې کې الله جل شانه ته دومره ورنږدې کیږو نو چې بیا دا موقع مونږه ضایع نکو ولې مونږه د الله جل شانه نه دعاګانې نه غواړو هم په دې وخت کې الله جل شانه دعاګانې قبلای نو پکار دی چې مونږه ټول یو بل ته دعاګانې غواړو زب ټولو ناظرینو سامعینو د پاره دعاګانې غواړم او چې کوم ناظرین او سامعین دي هغه به ما د پاره دعاګانې ضرور غواړي ځکه چې زما عزتمندو حدیث شریف کې راځي چې د غایب نه د غایب د پاره دعاګانې 100% قبليږي یعنی یو غایب کس وي د بل غایب کس د پاره دعاګانې غواړي د دې وجه زما عزتمندو دا ده چې مونږ د چا د پاره دعا غواړو هغه ته پته نشته دی بلکې زمونږه معامله الله تعالی سره وي نو په دې کې اخلاص ډیر زیات دی یو کس مخامخ وي داغه په مخامخ باندې هغه ته دعاګانې غواړي بل زما عزتمندو یو کس تا سره موجود نه دی او ته داغه د پاره دعاګانې غواړي نو په دې کې اخلاص ډیر زیات دی په دې وجه حدیث شریف کې راځي چې غایب نه غایب ته دعاګانې قبليږي نو لہذا زما محترم او مونږ ته پکار ده چې ټولو مسلمانانو مؤمنانو ته دعاګانې غواړو خصوصا زمونږه هغه رونه چې هغه بهر ملکونو کې دي د خپل کور کلی نه لري دي د خپل دوستانو نه لري دي او شپې ورځې په مسافرو کې تیری نو پکار ده چې مونږه د هغوی د پاره هم دعا غواړو چې کریم رب هغوی ته کامیابی عطا فرمایي او چې کوم زمونږه مشران وفات شوي د هغوی دپاره خصوصي توګه دعاګانې وغواړو لہذا زما محترمو مونږ ته ډېر ناظرین سامعین په واټس اپ باندې او لاندې کمنټ کې دعاګانو غوښتلو درخواست کوي ان شاء الله تعالی مونږ به ټول هغه ته په اخلاص سره دعاګانې غواړو چې الله جل شانه دې د هر قسم بیمارونو تکلیفونو مصیبتونو پریشانونو محفوظ او ساتي امين به هر حال زما محترم او ډېر د فضیلت والا او عظیم الشان وخت کله چې روزه ماتي ته لسته منټه پاتې شي خو په دغه وخت کې تاسو دا وظیفه وکړئ او زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم د ټولو نه مخکې به تاسو 3 پیرې درود شریف وایي خدا د چې درود ابراهیمی تاسو وایي د دې نه پس به زما عزتمندو 121 مرتبه یو سل 21 پیرې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله بسم الله الرحمن الرحیم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا به 121 مرتبه یو سل یویش پیری وای. د دې نه پس و بیا زما عزتمندو درې پیری تاسو درود شریف وای، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس به زما عزتمندو د دعا د پاره لاس پورته کوي. اول به د ټولو مؤمنانو مسلمانانو د غیبینو د پاره د نور خلکو د پاره دعاګانې وغوړي. د دې نه پس به د خپل ځان د پاره دعاګانې وغوړي چې څه تمنا مو د څه خواهش مو دی الله جل شانه به درته پوره کی. یا د رزق او د مال او دولت تنګه مسله ده، بے پناه برکات به تاسو ته الله جل شانه په مال او دولت او په رزق کې پناه کوي کې واچي. زما عزتمندو ډیر بهترین ټیم دی، ضرور به ضرور تاسو رو جماعتي په ټیم کې دا وظیفه کې صرف لساتمنټ په دې باندې لګي او ټول مؤمنانو مسلمانانو د پاره خصوصا زمونږه هغه رونه او خويندې چې هغه وفات شوي دي، هغه مشران چې هغه وفات شوي هغه خصوصي په دعا کې مونږ او تاسو یاد کو. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.